دغه ژوي په نړۍ کې بې ساري دي. دغه اس غاړه نه لري. دغه پیشو انساني غاښونه لري او یو غوا چې خپړې لري. د ماشومانو رسمونه په حقیقت کې داسې ښکاري. بریتانوي طراح توم کورتس غوښتل داسې یوه نړۍ رامنځته کړي چې د ماشومانو تصورات پکې په حقیقت بدل شي. لومړنی رسم چې مو را ژوندی کړ زما د چیرې داسې یو رسم و چې زما زوی دوم ښکلی و. زه پوهېدم چې ډېر حیرانونکی به وي. دغې پروسې ډېر وخت ونیو چې په پای کې دغه خراب انځور جوړ شو. کله چې زما میرمنې بیکي هغه ولید نو فکر به یې کړی وي چې آیا دا هغه څوک دی چې واده مې ورسره کړی دی. توم کورتس خپله پروژه د هغه شیان چې ما ښکلي دي تر نامه لاندې په 2015 کال کې پیل کړه، کله چې ماشومان دوم او آل لا واړه وو. د هغوی د حیواناتو، بلاګانو، موټرو او انسانانو له رسمونو الهام واخیست. د ډیجیټل تخنیک په مرسته یې حیرانونکي انځورونه ترې جوړ کړل. د پروژې اصلي ځانګړنه دا ده چې ماشومان خلاقیت ته هڅوي. په نړۍ کې د پام غلطولو ډېر څه شته لکه کمپیوټري لوبې، خو دلته هدف دا دی چې ماشومان د یو کاغذ پر مخ عادي رسم وکړي. د رسمونو مفکورې اکثره په چینګټن کې د چکرونو پر مهال ورته پیدا کېدلې. دا د لندن شمال لویدیځ لور ته یو کلی دی چې فامیل یې پکې اوسیږي. توم کورتس او میرمن یې خپل ماشومان هڅول چې خلاقیت ته مخه کړي، چې د پلار حیرانونکي او د خندا وړ لاسوهنې د تشویق بله منبع ده. دا راته عجیبه ښکاري، خو ډېر مې خوښیږي هم چې رسمونه مې څنګه را ژوندي کېږي. موږ نه پوهېدلو چې پلار مو زموږ رسمونه فوټوشاپ کړل. موږ ورته ډېر حیران وو. دغه په اول سر کې فامیلي پروژه یو څو کاله وروسته نړیواله شوه. لومړی به یوازې نورو دوستانو ورته د خپلو ماشومانو رسمونه لیږل. نن سبا توم کورتس ته په میاشت کې له ټولې نړۍ څخه د ماشومانو تقریبا 100 رسمونه رسیږي. هغوی یې ورڅخه درې بڼه غواړي. تر ټولو ښه رسمونه ماشومانه او ډېر معصوم بریښي. سړی لیدلی شي چې ماشومانو په خپل تصور کې دغه ډول موجودات رامنځته کړي وي. د دغسې یو رسم بدلول تقریبا 15 ساعته وخت نیسي. توم کورتس په هنر کې زده کړې کړي دي او په یو اژانس کې د ډیزاینر یا طراح په صفت کار کوي. د هغه شیان چې ما رسم کړي پروژه د فارغ وخت بوختیا ده. مثلا دغه سترګه له اصلي رسم څخه رااخلم او په انځور کې نوی ځای ورکوم. بیا پرې زوم کوم چې جزئیات یې ووینم او مطمئن شم چې ورسره عیاره هم وي. بیا یې لږ کش کولی هم شم. په دې سره د سوي له یو عکس څخه د ماشومانو د تخیلاتو له نړۍ څخه یو موجود جوړیږي. سره له دې چې د خپل زامن اوس داسې یو عمر ته رسیدلی دي چې په پروژه کې به نور ګډون ونه لري، خو توم کورتس ته له ټولې نړۍ رسمونه رسیږي، سو هغه په راتلونکي کې هم د ماشومانو تصوراتو ته اصلي یا حقیقي بڼه ورکړي.